السلام علیکم زما خوږو وروڼو هسې یو لطیفه غونته به ته لنډه وکړمه نو یو دوه دوستانو نو یو دوست ورته وی چې یارانه کوو نو هغې بل ورته وی چې نه یارانه نه کوو نو وی ولې وی تاسو د وچې خلک یې موږ د لمدې خلک یو زمونږ ستاسو یارانه نه کېږي هغه ورته وی ته داسې کار وکړه چې ته وړه ښه که نو خدای پاک په کار سم کړي که نه نو هغه ورته تاسو د اوبو خلک یې او زه د وچې یم که نه وی ښه وی ځه یارانه شوه یو بل له به خبر څنګه ورکړو وی ښه وی زه دا سورې کنم دا منګک ورته وایي او دې دوکان ته یې وباسم یو ګونټ را پټوم نو یو تار به ته سټ ته واچوې زه به ملا ته واچوم نو وی ښه چې په تا سخته راځي تېړه کوه او چې په ما سخته راځي زه بیاړه کوم به دا د دواړو ټلیفون شو اوس به یې جوړ منګک لړ دوکان ته او لتې خاورې کني او خوشحاله دی ډېر او شمشته چې په اوبو سر کېښود که نه نو جو دا نیغه د دریاب منځ ته لړه اوس شمشتی به لس تن هم د اوبو نه راونه باسي خو چې ده څنګه هغه سورې دوکان ته ورسو نو د لاڼه را پټه کړه او د دریاب میانځ له بیا راغی غاړې له چې غاړې له راغی نو زما خوږو وروڼو دې کې هغه شمشتی راووته چې راغلی نو منګک ته وی چې ولې یاره ته خفه یې هغه ورته خفه خو نه یم تا وی چې ټلیفون څنګه خبره وه بس ما دا د لاڼه را پټه کړې ته یې سټ ته واچوه زه به یې ملا ته واچوم چې په تا سخته راځي تېړه کوه چې په ما سخته راځي زه بیاړه کوم دا زما ستا ټیلی هغې ورته بلکل وشوه اوس به یې شمشتی خو هغه تار سټ ته واچوه جو لړه د دریاب منځ ته او اوس منګک لتې ویښي او خوشحاله دی چې زه جینۍ مې ځان له خپله کړه اوس یو باښه راغلې ده په ونه کې ناسته ده او یاره که دا منګک زما په پنجو کې راغی که نه نو زما پې یو وخت یې ګړو شي خو چې را غوټه شوه پې که نه نو جو منګک یې اوچت کړو چې اوچت یې کړو اوس تار وړه کېدو شمشتی وی په یار سخت راغلې ده دې خپې سستې کړې چې سستې کړې اوس باښه خو لړه دود ته ورسېده اوس شمشتی د دې ونو د پاسه داسې برېږي را برېږي د سټی تړلی اوس هغه ورته وایي دا خوټک ورته وایي چې د منګک خو دغه عمر د دې په دې کې مري خو دا تی پسه کړې هغې وی مونږ اصل نسل نه کتلې خو یارانه هم کړې ده اوس هم که په وچه غورځي که په لمده نو دا مې یو لنډه غونته دا ریاض مې نه پرېږدي دا مې ورو